ربان غواړو نصرتونه هر چاره کې لته ربا تا ته په سجدو یو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شهاب رضا سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې څومره سره زر باندې زکات واجب او لازم دی؟ یعنې یوه خور څومره سره زر ولري چې په هغو باندې زکات لازم او فرض کیږي؟ د سرو زرو د نصاب اندازه د شریعت له مخې 9.5 تولې ټاکل شوې ده چې په جدید حساب سره تقریبا 8.5 ګرامه کیږي او علامه وهب زحیلي رحمه الله په فقه اسلامي کې 3 جلد کې 15 ګرامه ښیي او د سپینو زرو نصاب 2.5 تولې کیږي چې په جدید حساب سره تقریبا 612 ګرامه کیږي. 612 ګرامه او 15 ملي. نو که یوه خور 8.5 ګرامه سره زر ولري یا د فقه اسلامي خبره 15 ګرامه سپین زر ولري او په همدغو زرو باندې کال تیر شي نو په هر 40 ګرامه کې په همدغې خور باندې 1 ګرام زکات لازم دی چې زکات به ورکوي. په 40 ګرامه کې 1 ګرام، په 80 ګرامه کې 2 ګرامه او په 120 ګرامه کې 2.5 ګرامه او په 140 ګرامه کې یا 180 ګرامه کې همداسې واخله چې په هر 40 ګرامه کې 1 ګرام او په هر 20 ګرامه کې 0.5 ګرام او په هر 80 ګرامه کې 2 ګرام. هندیه په لومړني جلد کې په 108 صفحه کې کتاب الزکات کې په 3 باب کې لیکي الفصل الأول في زكاة الذهب والفضة تجب في كل 200 درهم 5 دراهم وفي كل 20 مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان أو لم يكن مسوغا أو غير مسوغ حليا كان للرجال او للنساء تبرا كان او سبيكة. حاصل د عبارت دا دی که یوه خور په خپلې کورنۍ کې 20 مسقاله سره زر ولري چې د هغو اندازه 8.5 ګرامه یا 15 ګرامه کیږي نو په دې خور باندې د همدغو زرو زکات فرض او لازم دی. بیا برابره خبره ده چې دا زر دا خور لري یا ورور لري هغه د امیل په شکل کې وي، د والیو په شکل کې وي، د ګوتمو په شکل کې وي یا که داسې نه وي. مقصد چې د زرو نوم وي پرې په هغو باندې بیا زکات فرض دی. نو په هر 40 ګرامه کې 1 ګرام پرې لازم دی خو اکثره خویندې د دې نه غافله دي. د ترمذي حدیث دی راوی د حدیث حضرت عمر بن شعیب رضی الله تعالی عنه دی چې هغه د خپل پلار نه او پلار د خپل پلار نه روایت کوي. فرمای ان امرأتین اتتا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي ایدیهما سواران من ذهب فقال لهما تؤديان زكاته فقالتا الله فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركم الله بسوارين من نار قالتا الله قال فأدي زكاته.
حضرت عمر بن شعیب د خپل پلار نه او پلار یې بیا د خپل پلار نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 2 ښځې راغلي او د هغوی په لاسونو کې د سرو زرو بنګړي ول، د سرو زرو کرې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسو د دې زکات ادا کوئ؟ هغو میرمنو ورته وفرمیل نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا ستاسو دا خوښه ده چې الله رب العزت تاسو ته د اور بنګړي واچوي؟ هغو میرمنو وفرمیل نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د دې زکات ادا کوئ. نو خویندو ته مو دا توصیه ده دومره زر وساتئ چې هغه یا نصاب ته ونه رسیږي چې په تاسو باندې زکات لازم نشي، او که د نصاب اندازه یا د نصاب د اندازې نه بره زر ساتئ نو د زکات ادا کول په تاسو باندې لازم، واجب او فرضي، کنې د حشر په ورځ به الله درنه پوښتنه کوي. غواړو نصرتونه هره چاره کې له تا ربه تا ته په سجدو یو، تا ته په سجدو یو، ته لایق